बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन वायु MS ऑफिस ګوره ښه دغه MS ऑफिस چې دا په خپله باندې دغه MS د مایکروسافټ څخه اخیستل شوی ده، یعنې د مایکروسافټ مخفف ده، او آفیس چې ده په خپله باندې یو پکیج ده چې دغه MS آفیس پکیج چې ده د مایکروسافټ کمپنۍ ډیولپ کړی ده. کومې کمپنۍ؟ مایکروسافټ کمپنۍ ډیولپ کړی ده، او دغه پکیج چې ده په دې کې ملټیپلز سافټویر موجودې دي، یعنې ملټیپلز اپلیکیشن موجودې دي. یو مکمل پکیج د موږ سره راځي. په څه شکل باندې راځي؟ د یو پکیج په شکل باندې موږ سره راځي، او په دې پکیج کې چې دا دغه MS آفیس کې چې دی مکمل د آفیس کم کارونه چې دي هغه ترسره کېږي. لکه ګوره په آفیس کې چې دا ته یو لیټر لیکې که نه لیکې، فار ایگزامپل ته یو پریزنټیشن برابروي که نه برابروي، فار ایگزامپل تا سره ډیټابیس موجود وي که نه وي در سره، یا فار ایگزامپل تا سره کالکولیشن کېږي یا نه کېږي، یا فار ایگزامپل تا سره ایمیل سینډینګ او ریسیوینګ، دا څیزونه تا سره په یو آفیس کې کېږي، په یو اداره کې ترسره کېږي. نو دغه MS آفیس پروګرام چې ده یا دغه MS آفیس پکیج چې ده دغه ټول کارونه موږ سره ترسره کوي. هغه کارونه چې تر آفیس پورې مربوط دي، تر یوې ادارې پورې مربوط دي، په MS آفیس پکیج کې ترسره کېږي، چې په دې کې موږ سره مختلف ډوله پروګرامونه موجود دي یا مختلف اپلیکیشنې موجودې دي، چې یو دغو څخه ده MS ورډ، صحیح ده؟ همدارنګه موږ سره ده MS اکسل، MS پاور پوینټ، همدارنګه MS اکسس. ګوره ما درته ویلې چې دې کې موږ سره لیټر وي، فار ایگزامپل زه لیټر لیکم، نو په څه کې به یې لیکم؟ په ورډ کې به یې لیکم. یا فار ایگزامپل زه CV لیکم، یا فار ایگزامپل بوکس لیکم، صحیح ده؟ یا فار ایگزامپل ریزیومز لیکم، صحیح ده؟ یا فار ایگزامپل تیسیس لیکم. نو دا ټول چې دی زه په څه کې لیکم؟ ورډ پروګرام کې لیکم. همدارنګه فار ایگزامپل ما سره په یو اداره کې په یو آفیس کې چې دا په هغه کې ما سره د کلکولیشن ضرورت ده، صحیح ده؟ د محاسبې ضرورت ده. نو زه د څه کوم هغه څخه استفاده کوم؟ اکسل څخه. یا فار ایگزامپل اکاونټینګ د راسره زه ترسره کوم، یا فار ایگزامپل سمپل کالکولیشن زه ترسره کوم، نو په اکسل پروګرام کې ترسره کوم. فار ایگزامپل تاسو راځئ او په یو اداره کې تاسو سیمینار ورکوئ که نه ورکوئ؟ صحیح ده؟ سیمینار وي در سره، پریزنټیشن چې ورته وایي، صحیح ده؟ نو چې دا تاسو برابروئ، دا به تاسو په څه کې برابروئ؟ په پاور پوینټ کې. یو پریزنټیشن چې کله تاسو غواړئ چې برابر کړئ، نو په پاور پوینټ کې کولی شئ تاسو یې برابر. یا فار ایگزامپل ته هغه ډیټابیس، هغه لیست د ډیټا چې کومه ده، یا کوم سټوډنټ چې تا سره وي هغه، یا فار ایگزامپل کوم امپلایز په یوه اداره کې تا سره موجود دي، نو هغه چې غواړي چې د هغه ریکارډونه ته سیف کړي، نو ته په څه څخه استفاده کوې؟ د اکسس څخه استفاده کوې، چې موږ ورته په عامه اصطلاح کې ډیټابیس وایو. چې کله تاسو غواړئ چې ډیټابیس جوړ کړئ، نو هغه موږ د MS اکسس څخه استفاده کوو. نو یو په یو به انشاءالله ووایو. لومړی چې د موږ سره څه شی ده؟ MS ورډ. دا موږ داسې وایو: MS Word is one of the Microsoft Office, one of the Microsoft Office package application. دا مایکروسافټ ورډ چې ده، یعنی MS ورډ یا مایکروسافټ ورډ، دا د مایکروسافټ آفیس پکیج یو اپلیکیشن ده. that is used for د څه په خاطر باندې استفاده کېږي؟ for documents, for example CV or resumes، صحیح ده؟ یا فار ایگزامپل تا سره تیسیس وي، نو ته به په څه کې جوړوي؟ په ورډ پروګرام کې. زما په خیال دا تیسیس زه غلط لیکم، داسې لیکل کېږي، چک به یې کوو، په ورډ کې چک، صحیح ده؟ دغه MS ورډ د ورډ پروسیسر هم ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ ورډ پروسیسر. چې دا ولې ورته وایي ورډ پروسیسر؟ په څه معنا باندې ولې ورته وایي؟ ګوره دا لیکنه زه په دې نوټ پیډ کې هم لیکلی شم، خو دې ته ورډ پروسیسر نه وایي، دا یو نوټ پیډ ته راسره. ولې ورډ پروسیسر ته؟ هغه پروګرام چې موږ سره سپیل چیکینګ وکړي، څه راسره وکړي؟ سپیل چیکینګ، ګرامر چیکینګ راسره وکړي، داسې پروګرام ته څه ویل کېږي؟ ورډ پروسیسر، ورډ پروسیسر.
صحیح ده. نو دغه ورډ پروګرام چې دغه ام اس ورډ پروګرام دا چې موږ سره هم سپیل چیکینګ کوي او هم څه کوي را سره ګرامر چیکینګ. ګوره لکه فار ایگزامپل زه دلته راځم دا ورډ ما اوپن کړم او په دې کې ګوره کوم فکر کړی دا تیسیس کې زما تر اوسه پورې هم شک چې په کوم ډول سره لیکل کېږي. صحیح ده. نو زه دلته راځم ورته وایم چې تیسیس ګوره ما سره ایرر را سره جنریټ شو که نه شو؟ وینا داسې نه ده. کوم شکل سره ده؟ په دې شکل سره ده تیسیس. یا فار ایگزامپل زه دلته یو څه بله لیکنه کوم په دې کې زه وایم چې ما سره ولیکه فار ایگزامپل آی که داسې ولیکم ابوک څه شی شو را سره؟ جمله را سره کریکټ ده؟ نه ده کریکټ. ګوره ما څه ولیکل آی هیز ا بوک. زه باید څه ووایم آی هاف ا بوک. ګرامري ګوره زما هیز ګوره را سره صحیح ده، لغت صحیح ده، هر یو لغت را سره، لیکن څه شی ده هغه یوزیج چې ده غلط ده، یعنې ګرامري مسټیک در سره اشتباه ده. نو دې ته مونږ څه ویل کېږي؟ ورډ پروسیسر ویل کېږي. نو مونږ سټارټ چې اخلو هغه به د څه څخه اخلو؟ ورډ څخه اخلو. ګوره ما ورډ درته ویلې چې ورډ از ا مایکروسافټ آفیس پیکیج اپلیکیشن. دا د مایکروسافټ آفیس څخه راځي، د هغې یو اپلیکیشن ده that is used for documents, CV or resume, thesis, etc. او داسې نور څه لپاره هم څنګه کېږي؟ استفاده کېږي. بوکس وي درته یو څه بل څه. صحیح ده. او دلته وایم every file of MS Word application is called document. هر فایل د MS Word ته څه ویل کېږي؟ ډاکیومنټ ویل کېږي. د MS Word هر فایل ته ډاکیومنټ ویل کېږي، یاد ساتئ. صحیح ده. چې کله ته یو فایل جوړوې په MS Word کې هغه سیو کې هغه ته څه ویل کېږي؟ یو ډاکیومنټ ویل کېږي. او بل داسې وایم د ایکسټنشن of MS Word program is .docx. هغه ایکسټنشن چې دا یعنی کوم فارمیټ چې دا ګوره یاد ساتئ. ما تاسو ته ویلي وو چې هر فایل ځان ته یو فارمیټ لري. ویلي مې که نه؟ لکه فار ایگزامپل ویډیو ځان ته فارمیټ لري، پاور پوینټ کې چې هغه ځان ته فارمیټ لري، په ورډ کې چې ګوره هغه څه شی ده DOCX ده. یا فار ایگزامپل تاسو سره پکچر یې ګوره JPG لري. خپله دا د ورډ پروګرام د فایل ایکسټنشن چې دا موږ سره څه شی ده DOCX، چې DOC د څه څخه اخیستل شوې ده؟ د ډاکیومنټ څخه اخیستل شوې ده. او ایکس مطلب اني ورژن، چې هر ورژن وي در سره، هغه 10 وي فار ایگزامپل 13 وي در سره، 16 وي، 19 وي، چې هر یو وي در سره. صحیح ده. لیکن په 2003 MS Word چې ده په هغې کې بیا دا هغه نه و، هغې کې به صرف او صرف .doc و او په هر ورژن کې نه رن کېدله. کوم فایل به چې تا په 2003 کې جوړ کړو نو هغه به چې په هر یو کې نه اوپن کېده، یعنې په هر یو کې نه رن کېدل. خو دا DOCX مطلب دا ده چې موږ سره فارمیټ چې دا د دغه فایل ډاکیومنټ صحیح ده، یعنې په ورډ کې جوړ شوی ایکس اني ورژن، چې هر یو ورژن وي در سره. نو موږ راځو غواړو چې دغه MS Word اوپن کړو. د څو طریقو سره موږ کولی شو څنګه کړو MS Word اوپن کړو. نمبر 1 لاړ به شي رن کمانډ ته په وینډوز R سره. دغه څخه به وروسته دلته ورته ولیکې وین ورډ. ګوره ډایرکټ ورډ نشي ورته لیکلی یا MS Word نشي ورته لیکلی، تا سره ایرر درکوي. نو ته به څه ورته لیکې؟ وین ورډ او انټر یې کړې در سره ورډ پروګرام خلاص شي. صحیح ده. یا فار ایگزامپل ته ځې سټارټ مینیو ته، سټارټ مینیو نه وروسته آل اپلیکیشن ته، آل اپلیکیشن څخه وروسته دلته اپلیکیشن پیدا کوي په څه نوم ده؟ ورډ په نوم. دې باندې کلیک وکړه هم به تا سره اوپن شي. صحیح ده. دا یې بله طریقه. یا سټارټ مینیو ته راځي آل اپلیکیشن ته، دغه څخه وروسته چې کله دلته راغلی او ورډ پروګرام دې پیدا کړو دې باندې رایټ کلیک ورته وایې پین ټو مور ته راځي او پین ټو ټاسک بار ورته وایې. په دې کې به در سره څنګه شي؟ را به شي. اوس ته راځي په دې باندې کلیک کوې تا سره ورډ پروګرام اوپن کېږي. صحیح ده. یو څوک درته وایي چې ما سره یو شارټ کټ یې جوړ کړو د کیبورډ څخه چې زه هغه پریس کړم ما سره څنګه شي باید اوپن شي. رایټ کلیک ان پین فرام ټاسک بار بېرته مې ان پین کړو.
سٹارټ منیو ته ورلاړ شي او آل اپلیکیشن ته دغه نه وروسته به خپل پروګرام پیدا کړي ورډ پروګرام ده کنه رائټ کلیک وکړئ باندې وکړي لاړ به شي موډ ته او د موډ څخه وروسته به چېرته لاړ شي اوپن فایل لوکیشن دلته چې کله راغلی نو په دې ځای کې به دا ورډ آیکن ده ګوره تاسو سره معلومیږي که نه دې باندې به رائټ کلیک وکړي رائټ کلیک دې چې کله پې وکړ لاړ به شي چېرته پراپرټیز ته کلیک آن د پراپرټیز and then come here دلته چې کله راغلی ګوره موږ سره شارټ کټ کې دلته شته که نه فی الحال څه شی ده نن ده چې نشته ده پکې دلته به یو کلیک وکړي چې دا کرسر تا سره دلته راشي دغه نه وروسته به د کیبورډ څخه یو بټن پریس کړي چې هر یو بټن وي فار ایگزامپل ما چې شی پریس کړم ډبلیو صحیح ده خو داسې به نه کوئ چې د دوو دریو پروګرامونو لپاره تاسو یو شی شارټ کټ جوړ کړئ صحیح ده ځکه چې هغه بیا نه پوهېږي خپله دا کمپیوټر په دې باندې نه پوهېږي پروسسر چې زه اوس کوم یو ورته اوپن کړم ورډ ورته اوپن کړم ایکسل څه شي ورته اوپن کړم ما څخه څه وکړو نو چې کله تاسو د کیبورډ څخه بټن پریس کړئ نو دا کنټرول آرټ چې دی دا به څنګه شي په خپله باندې به راشي یا فار مثال رایټ او لیفټ او اپ دا پریس کوئ خو زه ورته وایم چې نه ډبلیو را سره څنګه که راغله دغه څخه به وروسته څه ورته وایي اپلای به یې کړئ کنټینیو او دغه نه وروسته به څه شی کړئ اوکې به یې کړئ صحیح شو اوس د کیبورډ څخه کنټرول آلټ ډبلیو چې کله ته پریس کړئ نو تاسو سره به څه شی اوپن شي ورډ پروګرام اوپن شو که نه خلاص شو داسې صحیح ده دغه نه وروسته یا فرض مثال ته غواړي چې دا شارټ کټ کې بالکل له منځه یوسي آل اپلیکیشن ته راشه او دغه څخه وروسته دلته راشي پروګرام به دې پیدا کړي اپلیکیشن رائټ کلیک مور اینڈ دین اوپن فایل لوکیشن find your application right click properties and then click in the shortcut key دلته چې کله کلیک دغه څخه وروسته بیک سپیس بټن وایي کوم بټن بیک سپیس دی کوي بیرته به در سره ختم شي نن به شي در سره اپلای and then continue then okay اوس چې د کیبورډ څخه کنټرول آلټ ډبلیو ته وهئ تا سره به نه اوپن کېږي ورسېدی نو زه راځم رن ته او زه ډېرې وخت له دې څخه اوپن کوم وین ورډ بس ډایرکټ تاسو سره به اوپن شي ګوره دا تاسو سره هغه سټارټ پیج هم دې ته ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي د ورډ سټارټ پیج صحیح ده چې لیفټ سایډ کې هغه څیزونه تاسو سره پراته وي چې په دغه ورډ پروګرام کې کوم فایلونه چې تا په دغه آخر وختو کې څنګه کړي دي اوپن کړي دي یا جوړ کړي اوس لکه دا ما اوپن کړی دا مې اوپن کړی دا مې اوپن کړی دا ځینې فایلونه دي چې په ریسنټلی ما دا څنګه کړي دي اوپن کړي ګوره دس ویک دا ده لاست ویک دا ده اولډر یعنې دغه نه مخکې چې دي دا پروګرامونه دي صحیح زه غواړم چې دا لرې هم کوم رایټ کلیک او ریموو کلیر ان پین ډاکیومنټ ورته وایه بس یس یې که در سره دا به مکمل در سره ختم هم شي صحیح ده اوپن ادر ډاکیومنټس ته راځي دلته غواړي چې یو فایل ته الریډي جوړ کړی و هغه پکې اوپن کړي لکه فار ایگزامپل دې باندې به زه کلیک وکړم را به شم چېرته راځي براوز ته به راشي ځکه ته یې اوپن کوې که نه چېرته د در سره فار ایگزامپل په ډي ډرایو کې را سره صحیح ده دغه نه وروسته فار ایگزامپل زه دلته راځم او دې ریزیومز ته راځم فار ایگزامپل ریزیوم نمبر 3 ما اوپن کړله ګوره ریزیوم نمبر 3 ما سره په هماغه ډاکیومنټ کې اوپن شو که اوپن نه شو صحیح ده راځم رن ته او په دې ځای کې ګورئ هغه ریسنټ فایل دلته اټومیټیکلي دلته ما سره راغله که نه چې ما په دا تېره وختو کې څنګه کړی اوپن کړی او چې شی راته وایي ټوډے نن دی یعنې څنګه کړی دی اوپن کړی د رایټ سایډ کې ګوره تاسو سره دې ته ویل کېږي ټمپلیټس څه ورته ویل کېږي ټمپلیټ ټمپلیټ وایي څه ته یو شکل چې تا ته مخکې له مخکې جوړ شوی یو فارمیټ اوس ګوره یو در سره بلینک ډاکیومنټ ده خالي وي در سره هېڅ شی هم پکې نه وي چې شته پکې نشته یا فار ایگزامپل ته راځي دلته ورته وایه چې ما سره اپوتیکري لیټر داسې یو لیټر یا داسې یو لیټر وي در سره یا فار ایگزامپل کوم بل بلاګ پوسټ وي در سره ته مخکې له مخکې ټمپلیټ دلته جوړ شوی وي او ته هغه څنګه کوې استفاده کوي یا فار ایگزامپل اوریجن لیټر یا فار ایگزامپل اوریجن رپورټ چې هر یو د زړه وي ته کولی شي چې هغه یا انول رپورټ کلنی رپورټ چې یو چاته برابروي صحیح ده یا سټوډنټ رپورټ د یو شاګرد رپورټ چې چاته برابروي بس کلیک پې وکړه اټومیټیکلي به همدا به در سره جنریټ شي بس صرف تغیرات پکې راوله ګوره د شاګرد په اړه باندې مکمل موږ سره هغه رپورټ څنګه شي دلته راغله چې کومه کټګوري کې ده او چې شی دی او چې شی یا په یو باندې صرف ټکس کې ته ورته څه شی کوه تغیرات راوړه ګوره دا موږ سره یو ټمپلیټ شو صحیح ده ریډیمیډ ټمپلیټ دی تاسو د هغو څخه استفاده کولی شئ
نو زه به راشم دې ورډ ته او په دې ځای کې زما کار چې دا د دې څخه بیا یاد ساتئ چې تاسو آنلاین څنګه کولی شئ سرچ کولی شئ آنلاین په انټرنیټ څخه تاسو غواړئ چې کوم ټمپلیټ راولئ صحیح ده داسې یو ټمپلیټ وي چې هغه تا سره دې کې نه پیدا کېږي او ته غواړې چې د انټرنیټ کې سرچ کړې او د انټرنیټ څخه یې راوړې دلته به تاسو انټرنیټ سره کنیکټ یې بیا تا سره راځي او دا چې د ساین ان ټو ګیټ د موسټ آوټ اف د آفس مطلب دا ده دلته ته تا سره ساین ان آپشن درکوي ته غواړې چې دلته د خپل یو اکاونټ د طریقه څنګه شي داخل شي او هغه چې دا چې کله ته داخل یې نو هغه اکاونټ دپاره چې څومره وخت تېرېږي په همغومره اندازه درته کریډټ ورکول کېږي کریډټ چې ورکړي نو څومره کار چې ته په وړ کې کوې د همغه په اندازه تا سره نوي شیان تا ته ورځ په ورځ باندې راځي لیکن انټرنیټ به در سره څنګه وي خامخا وي وی آر unable to connect right now please check your network and try again later فی الحال موږ سره انټرنیټ نشته صحیح ده اوس به زه دلته راشم بلانک ډاکومنټ ته او دې ته ویل کېږي دا ګوره انوایرنمنټ ده څه ده انوایرنمنټ یعنې هغه محیط ده د ورډ ایم ایس ورډ انوایرنمنټ چې دا هغه موږ سره څه ده دا چې په دې کې موږ سره څه څیزونه موجود دي دې ته ویل کېږي ټایټل بار دې ته څه ویل کېږي ټایټل بار ګوره زما ټایټل په دې ځای کې شته که نشته ډاکومنټ 1 صحیح ده یا فار ایگزامپل یو بل فایل زه اوپن کړم کنټرول او سره هم اوپن کېږي څه سره کنټرول او سره کنټرول او هم ګوره تا سره اوپن کېږي یا چې شي وکړه همدې ورډ ته چې راغلی فار ایگزامپل ته په دې ځای کې ډاکومنټ 1 ده فایل ته راشه او په فایل کې دلته څه ورته وایه اوپن ورته اوپن کې ګوره هم تا سره فار ایگزامپل زه دا ریزیوم اوپن کړم ګوره هماغه را سره اوپن شو که اوپن نه شو صحیح شو نو زه راځم دلته او په دې ځای کې دا ټایټل چې دا ما ټایټل خبره مې درته کوله نو زه غواړم چې هماغه ټایټل درته ووایم ګوره دا ریزیوم 1 انډرسکور 003 دا موږ سره څه ده یو ټایټل دی زه دا اوپن کړم ګوره ریزیوم انډرسکور 003 موږ سره دلته راغلو که دا ټایټل شو در سره بل دغه د ورډ چې دا په دې ځای کې ګوره تاسو ګورئ دا ټایټل شو د رایټ سایډ کې او د لیفټ سایډ کې موږ سره څه شی موجود دي رایټ سایډ کې دغه درې بټن ته چې کلوزینګ در سره کوي هغه ریسټور ډاون در سره کوي او منیمایز در سره کوي دا درې بټن دې ته ویل کېږي کیپشن بټن څه بټن ورته ویل کېږي کیپشن بټن چې در سره کلوزینګ کوي دې باندې چې کله کلیک وکړي تاسو څه شي کوي کلوز په دې باندې کې څنګه کې ریسټور یعنې هغه عادي حالت ته به در سره راشي بیرته چې کلیک وکړي څنګه بشي مکزیمایز بشي په دې باندې څه در سره کېږي کلوزیږي نه منیمایز کېږي له صفحې څخه در سره لرې شو کلوز ده نه دلته در سره موجود ده صرف در سره منیمایز یعنې ښکته راکوز شي در سره دې ته راځم چې دا د څه په خاطر باندې ده د لیفټ سایډ کې چې دی دې ته کویک اکسس ټول بار وایي یاد ساتئ دې ته څه ویل کېږي کویک اکسس ټول بار یعنی د دې ځای څخه ته کولی شې چې یو کار ډېر په چټکۍ سره ترسره کړي لکه څنګه فار ایگزامپل زه غواړم چې یو نوی ډاکومنټ خلاص کړم صحیح ده زه به دلته راشم دا نیو باندې مې کلیک وکړه دا نیو ګوره دا موږ سره په ټول بار کې دلته راغلو اضافه شو دې ته راځم چې څنګه اضافه کړم زه یو نوی ډاکومنټ خلاص کړم دې باندې کلیک کوه ګوره څومره زر زر څو ډاکومنټه ما خلاص کړل شپږ ډاکومنټه شول ګوره یو دوه درې څلور دا شپږ صحیح شو نو د یو په یو باندې ته کولی شې دلته خلاص کړې یا فار ایگزامپل تا دلته یو څه نه څه لیکنه کړې ده او دا غواړې چې ته سیف یې کړې در سره څنګه کې سیف یې کړې نو ته راځې فایل مینیو ته دغه نه وروسته سیف ته راځې ولې داسې لنډ نه راځې دلته ګوره تا سره سیف آپشن سیف باندې کلیک وکړه صحیح ده یا فار ایگزامپل یو څه نه څه تا ډیلیټ کړه دا دې بیک کړه ته دلته راځې انډو یې کړه بېرته به در سره راشي ریډو یې کړه بېرته لکه څنګه چې انډو ریډو هلته کار کوي صحیح ده لکه ډیلیشن کې چې کار کوي یا فار ایگزامپل دو کې تا سره د خپل چوایس هغه مطابق هغه در سره پیدا نه شو نو ته څه شی کوې دلته راځې په دې ځای کې نور اوپن هم را سره په دې ځای کې راوړه راوړه که در سره د دې څخه هم ته اوپن کولی شي یا فار ایگزامپل ته دلته راځې ورته وایي چې ایمیل را سره راوله ایمیل به هم در سره راشي فار ایگزامپل کویک پرنټ یو ډرا ټیبل در سره راولی نو ټیبل به هم در سره ډرا کوي دې باندې کلیک وکړه دغه نه وروسته راشه دلته ګوره تا سره شی ډرا کوي یو ټیبل در سره ډرا کوي ټیبل ده که نه ده او که نه نه ده نه به یې ګوره صحیح ده ټیبل در سره څنګه کوي ډرا کوي ټیبل صحیح شو
او که فار ایگزامپل په دې ځای کې ستا خوښ نه شو یعنی ته وایې چې دلته زما کمنډونه چې زما په کار دي هغه په دې ځای کې نشته شته نشته د فرض مثال نو ته څه شی کوې ټچ ماوس موډ دا هم دلته راوستی شي ګوره دا ټچ ماوس موډ صحیح ده دې ته راځې ماوس ته یې راولې ټچ ته یې بیا یو نه بل ته بیا صحیح ده که چېرته کمپیوټر دې څه شی وي ټچ وي نو ته دلته راځې یا فار ایگزامپل دلته راشه مور کمانډز ته چېرته راشه مور کمانډ او په دې ځای کې تاسو سره بلا کمانډز موجودې دي صحیح دا ټول کمانډ دي یو په یو باندې فار ایگزامپل دلته زه څه شی سلیکټ کوم داسې یو شی سلیکټ کړئ چې هلته نه وي حاضر فار ایگزامپل دا نمبرینګ ما راوستلو ایډ باندې کلیک وکړو ګوره اټومیټیکلی دلته در سره راغلی بل یو دی فار ایگزامپل پکار ده نیو فایل دی پکار ده ایډ باندې کلیک وکړه نیو فایل ته آلریډي را سره شته ده صحیح ده نیو فایل وینې دلته موږ سره موجود ده دلته راځئ فار ایگزامپل ورته ووایه چې پیج سیټ اپ دې را سره راشي ایډ ورته وایه دې باندې خبرې کوو چې پیج سیټ اپ څه شی ده نیو ده څه شی ده صحیح ده یو په یو باندې انشاءالله پوه شي دغه نه وروسته څه ورته ووایه اوکې که در سره بس ګوره هغه آپشن چې دلته تا سره وي ګوره تا سره پیج سیټ اپ هم دلته راغلو نمبرینګ آپشن هم تا سره راغلو یو په یو باندې د دې څخه ته ډېر په چټکۍ سره کار اخیستلی شي واپس غواړي چې دا بېرته عادي حالت ته راولي یعنې کوم هغه ډیفالټ حالت چې و هغه حالت ته دې لاړ شي نو دې علامه وینې درته دا ویکتورک دې باندې چې کله کلیک وکړې را به شي چېرته مور کمانډز او په دې ځای کې ګوره ریسیټ تا ته لیکل شوی ریسیټ څه شی در سره ریسیټ ریسیټ اونلی کویک اکسس ټول بار دا کلیک کا یس که در سره اوکې که در سره ډیفالټ کې څه شی و دا درې بټنې وې را سره که نه تا سره به څنګه شي بېرته به عادي حالت در سره راشي صحیح شو د دې څخه هم فار ایگزامپل دا سیف مې نه ده پکار بس انچې کړي دا به شي در سره فار ایگزامپل څه انډو مې نه ده پکار فار ایگزامپل ریډیو مې نه ده پکار ښه چې دې پکار دی صحیح واپس راځه سیف ته انډو ریډو یو په یو باندې ته کولی شي دلته اضافه یې کړي او څنګه یې کړي رایه ولې در سره صحیح شو پرې ورسېدی ښه بل چې دا په دغه یاد ساتئ دغه کویک اکسس ټول بار چې دا تر ټایټل بار پورې تړلی نه دی یعنې په دې پورې مربوط نه ده کویک اکسس ټول بار چې دا چې پورې مربوط نه ده ټایټل بار پورې مربوط که چېرته مربوط وای یعنې که چېرته د هغه یوه حصه وای نو موږ نه شو کولی چې له یو ځای څخه بل ځای ته کش کړو که کش کولی نو هم شوله نو هغه ځای باید څنګه کېدی ورسره کش کېدلی اوس که چېرته فار ایگزامپل دا له دې ځای څخه زه لاندې راولم نو دا ټایټل بار هم باید موږ سره څه شی وای لاندې راتلی خو نه داسې نه ده دا چې دی د دې ټایټل بار حصه نه ده یعنې دا جدا آپشن ده دلته به رایټ سوري کلیک دې وکړه دغه نه وروسته ورته وایي شو بله د ریبن څخه یې لاندې راته ښکاره کړه ګوره لاندې حصه کې تا سره راغلو که یا فار ایگزامپل ورته وایه دلته راشه شو ابو د ریبن نه بل را سره ښکاره کړه یو په یو باندې به تا سره راشي پرې ورسېدی بل ګوره ما دلته یو خبره یاده کړه چې ریبن وایي څه ته یو ریبن در سره او بل څه ده ټیب ده صحیح ده نن زما دا پرونونسیشن هم ښه نه ده ښه دلته راځم دا به زه داسې سلیکټ کړم ګوره یاد ساتئ دا هم در سره ښکاري انسرټ ډیزاین لیاوټ ریفرنس میلینګ ریویو ویو دغه ټولو ته چې ویل کېږي ټیبز ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي ټیبز خو لیکنه هم صحیح نه کېږي ټیبز دې ته څه ویل کېږي ټیبز ویل کېږي خو که چېرته دغه ګوره هر ټیب چې دی موږ سره ځان ته کمانډز لري ګورئ چې کله تاسو دلته راشئ فار ایگزامپل هوم ریبن کې صحیح دی نه هوم ټیب کې یا انسرټ ته راشئ د هغه کمانډونه در سره فرق کوي که نه کوي ډیزاین ته راشئ لیاوټ ته راشئ ریفرنس ته راشي چې هر یو ته لاړ شي وغیره وغیره نو دلته چې کوم ده تا سره هغه کمانډز فرق کوي که نه کوي در سره صحیح ده که چېرته دغه کمانډز راواخلو موږ دغه ټیب سره یو ځای کړو په څه باندې بدلېږي په ریبن باندې بدلېږي مکمل دغه ټیب له څه سره له کمانډو سره په څه ورته ویل کېږي ریبن ورته ویل کېږي دې مکمل ته څه ویل کېږي ریبن ویل کېږي یاد ساتئ اوس ګورئ ما وختي دلته ویلی چې دلته دغه بټن چې دی په دې باندې بحث کوم
دا مکمل مربوط تر څه پورې ده؟ تر د ریبنه پورې ده چې ریبن در سره ډسپلی شي ډسپلی نه شي په کوم شکل ډسپلی. اوس فار ایگزامپل دلته ما ورته ویلې چې اټ هایټ د ریبن سره هایټ ما سره چې ښکاري ټیپس پکې ښکاري نه ښکاري. خو که چېرته زه دلته راشم او په دې ځای کې زه ورته وایم چې شو ټیپس صرف ټیپس را سره وښایه څه وښایه ټیپس پر هغه کمانډز ما سره ښکاري نه ښکاري. خو که چېرته زه دلته ورته وایم چې ما سره شو ټیپس اند کمانډز دواړه وښایه نو بیا مکمل ریبن به تا سره څنګه شي ښکاره به شي یو په یوانې به دلته در سره راشي. بل یاد ساتئ ما تاسو ته وویلې چې هر فایل چې تاسو په ایم ایس ورډ کې جوړوئ هغه د څه په نوم باندې یادېږي ډاکیومنټ په نوم باندې. که څوک درنه پوښتنه وکړي چې دا ډاکیومنټ په خپله څه شی ده څه ده ډاکیومنټ. دا ډاکیومنټ چې ده په خپله collection of pages دی مجموع د څه شي ده پیجونه. دغه ورډ کې چې دا په ایم ایس ورډ کې موږ سره څه شی کریټ کېږي پیج. دا ګوره یو پیج شو موږ سره پیج ده که نه ده دا مکمل موږ سره یو پیج فار ایگزامپل زه بل پیج ته راغلم دا بل موږ سره بل پیج شو را سره بره یو پیج لاندې چې ده دویم پیج. ګوره دغه سایډ کې هم تاسو سره دلته معلومیږي وینئ تاسو سره ښکاري پیج نمبر 2 پیج نمبر 1 یو په یو تاسو ښکاري. نو ډاکیومنټ چې د په خپله کلیکشن اف پیجز څو پیجز سره یوځای کړي یو ډاکیومنټ ترېنه جوړ کړي. او دې ته چې دا ګوره دغه هغه کې چې کوم ده دا ریبن په داخل کې دا به زه دا سره واخلم تر دې ځای پورې چې عرض ووایي دغه ته چې دا دې ته ویل کېږي مکمل ته ګروپ کمانډز ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي ګروپ. ګوره دا مکمل موږ سره شی سو یو ګروپ کمانډ و همدارنګه دا موږ سره مکمل یو ګروپ کمانډ او داسې نور موږ سره ګروپ کمانډ او هر یو ته څه ویل کېږي جدا یو کمانډ یو کار موږ سره ترسره کوي. صحیح شو. په دې رائټ سایډ کې او همدارنګه په دې لیفټ سایډ کې هم موږ سره سوري په باټم سایډ کې یعنی په بیخ کې موږ سره څه شی لري یو دوه سکرول بار لري. ګوره یو دا سکرول بار ده دې ته سکرول بار ویل کېږي صحیح ده. او یو چې دا سکرول بار ده چې تا اپ ډاون بیایي او لیفټ رائټ دی بیایي لیفټ رائټ تابعي که نه صحیح ده. چې دې ته هورزنټل هغه ورته ویل کېږي یعنی O40 سکرول بار او دا بل ته چې دا دې ته څه ویل کېږي ورټیکل عمودي دې ته عمودي ویل کېږي عمود شکل باندې تا اپ ډاون بیایي او دا چې دا په هورزنټل یعنی په افقي شکل باندې تا لیفټ رائټ طرف ته بیایي. پې ورسېدې په دې لاندې حصه کې چې د دې کې موږ سره څه شی دی دا ګوره دغه 240 چې لیکلي دي مثبت لیکلي دي او دا چې دا زه یوې خوا بلې خوا ته داسې کشکار دې ته ویل کېږي زوم ان یا زوم آوټ سلایډر. څه ورته ویل کېږي زوم ان زوم آوټ سلایډر. هم پې زوم کېږي یعنې نږدې کېږي او هم پې لرې کېږي. ګوره ښي طرف ته بوزه نږدې شو را سره چپ طرف ته بوزه څومره را سره لرې شو. دې ته څه ویل کېږي سلایډر ویل کېږي یا د مثبت منفي څخه هم ته استفاده کولی شي. کلیک پرې کوه په همغه اندازه تا سره څنګه کېږي او دې ته موږ سره پیج لی آوټ دې ته څه ویل کېږي پیج لی آوټ. فار ایگزامپل دغه پیج چې ده دا تا سره په کوم شکل کې زه فار ایگزامپل دلته راځم او داسې یو څه مې ولیکل داسې یو څو ډاکیومنټ ما لیکلي دي څو پیجز ولا سره صحیح ده. نو زه دلته راځم په دې ځای کې زه ورته وایم چې ما سره ریډ موډ کې که د کتاب په شکل همداسې وي که نه یا فار ایگزامپل ورته وایم چې نه پرنټ لی آوټ پرنټ کې ما سره په دې شکل پرنټ کېږي یا ورته وایم چې نه د انټرنیټ ویب لی آوټ کې یې که را سره ویب شکل کې ګوره څومره پراخه صفحه وي تا سره مکمله صفحه در سره راځي که نه په دې شکل ویب کې به یې در سره یو په یو باندې تا سره تغیرات په دې کې دا پیجونه باندې هغه کړي دي پیج لی آوټ په شکل باندې. او دې لیفټ سایډ کې چې دا دې ته سټیټس بار ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي سټیټس بار یعنې ستا حالت ښیي چې ستا په دې ډاکیومنټ کې څو پیجه دي څو ورډه دي څو فار ایگزامپل کرکټر ته استفاده کړي کوم لانګویج نه استفاده کړي نو هغه تا سره یو په یو باندې په دې کې ښکاري. ګوره څو پیجه دي را سره په څوم پیج کې یم په اول پیج کې یم. ګوره که چېرته داسې لیږ لاندې را کوشم او دلته مې کلیک څوم پیج ته راغلم دویم پیج ته همدارنګه داسې لیږ شانته کې نور هم را کوشم څوم پیج ده څلورم پیج ته حتی زه
راغله. په ورسېدی خو ټوټل چې د ما سره څومره پیجونه دي 2 پیجونه دي او څو ورډه دي را سره 950 ورډ دي. کوم لانګویج استفاده شو؟ انګلیش یونایټډ سټیټ دا لانګویج مو استفاده. فار ایگزامپل زه دلته راشم او دا مې لرې کړل او په دې ځای کې ما ولیکل چې ان د نیم اف الله څو ورډه شو را سره حساب وکړئ 1 2 3 4 5 different words دی را سره کنه دلته تاسو سره وایي څو پیج دي در سره یو پیج په اول پیج کې او یو پیج در سره انګلیش استفاده شوی ده او شی در سره 15 words دي در سره نو پروفینګ ایررز کوم ایرر در سره نشته. فار ایگزامپل تاسو سره کوم ایرر نشته. فار ایگزامپل زه دلته راشم دلته داسې ولیکم اټومیټیکلی دا خو موږ سره جوړ کړل صحیح ده. یا فار ایگزامپل زه داسې لیکم چې انډر سکور داسې مې وڅور دا خو موږ سره ایرر ده صحیح ده. په دې کې راځي ورډ فاوند پروفینګ ایرر څه درته وایي په یو ورډ چې دا تاسو سره څه ده ایرر یې پیدا کړی ده مشکلات یې پیدا کړي دي یعنې هغه غلط ده در سره ته دې باندې کلیک کوي څه شی دې پکار ده دلته چې راشي انډر سکور دې پکار ده دا دې پکار ده کوم یو دې پکار ده. فار ایگزامپل زما دا پکار بس ایډ ورته وایي خلاص اټومیټیکلی تاسو سره هغه چیک شي څه شو او سوري ما دا مې ډکشنري ته ایډ کړ دا مې څه وکړه ډکشنري ته ما ایډ کړ هغه ته بیا راځم چې ډکشنري ته تاسو خپل زړه باندې ورډ څنګه ایډ کوئ. زه دلته راځم فار ایگزامپل یو بل څه لیکم سبمیټ داسې مې ولیکه صحیح ده سبمیټ ما په دې شکل سره ولیکه اوس دا موږ سره یو ایرر ده کنه په دې باندې کلیک وکړه چې شی دې پکار ده دا دې پکار ده دا دې پکار ده. فار ایگزامپل دا مې پکار ده او بس ورته چینج سبمیټ باندې بدل شو دغه اصلي حالت موږ سره راوستی. نو دا هغه د انوایرنمنټ په اړه باندې څه خبرې چې موږ سره څه شی موجود دي پکې او څه شی نه دي. کیپشن بټنز دي ریبن ډسپلی آپشن دي ټایټل بار ده همدارنګه کویک اکسس ټول بار ده ټیبز دي ریبن دي پیج دی ورټیکل او هورزنټل هغه دي را سره سکرول بار دي را سره سلایډر ده همدارنګه سټیټس بار ورسېدی خوب درغلی کومه پوښتنه یې تر دې ځای نشته بس وایي که نه